د افغانستان د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د بنگلاديش په وړاندې دریو شلوریزو او دریو ورځنیو لوبو ته دوه سکواډونه اعلان کړل. دغه سیالي دوستانو د اکتوبر په 2مه یعنی کابو 2 ونې وروسته د پنځشنبه په ورځ باندې پیلېږي. دوه سکواډونه اعلان شوي. راځو لومړی د ورځنیو لوبو سکواډ یا نوملړ ته چې په دې کې کپتان حشمت شاهدی ده، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز، صدیق قتل، رحمت شاه زرمته، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، اکرام علی خیل، محمد نبی ساخیل، ننگیال خروټه، داشان راشد خان، غزنفر، سلیم صافی، بشیر احمد او ورسره عبد الله احمدزی. دا هغه 14 لوبغاړي دي چې دا په اصلي سکواډ کې شامل دي او ورسره په ریزرو کې هم دوه لوبغاړي شته چې بلال سمی او فریدون داودزی دي. یوازې په دوه نقطو باندې په دغه سکواډ کې زه خبره کوم چې یو دا خو خبره ده چې دغه سکواډ ته درې فاست بالران د اصلي بالرانو په توګه انتخاب شوی چې سلیم صافی ده، عبد الله احمدزی ده او ورسره بشیر احمد. دا ډیره خبره ده چې مونږه په خپل تیزو تو پچونکو باندې باور کړی او هغه ته مو چانس ورکړی او په دې هیله چې دغه لوبغاړي ولوبول هم شي. نو بل خبره د محمد نبی ساخیل د چې هغه بیا هم د ورځنیو لوبو په سکواډ کې خستل شوی. نو زما نظر دا ده چې بهتر بداو یا غوره بداو چې مونږه دغه په ځای یو بل ځوان لوبغاړي ته دغه ته چانس ورکړی وای چې هغه راغلی او هغه مو ازمایلی وای، نو دا به ډیر ښه وای. اوس به راشو د T20 سکواډ ته. د شلوریزو سیالیو په سکواډ کې یو څه خبرې شته. دلته یو دوه لوبغاړي زما نظر بدلول پکارو، لکه څنګه چې مونږ ګلبدین نائب، کریم جنت او فضل حق فاروقي د ورځنیو لوبو کې نه ولا او داشن فاروقي بیا په شلوریز کې هم نشته. نو په کار دا و چې فرید ملک هم له لوبډلې کې نول شوی وای، دغه په ځای هم مونږ یو بل لوبغاړي ته موقع ورکړی وای او داشن شرف الدین اشرف هم زه فکر کوم چې ضرورت نه و چې په لوبډله کې وای، ځکه مونږ دغه ته کولای شوی چې یو بل بیټسمن مو اضافه کړی وای او یو بل نوې الراوندر مودل ته ازمایلی وای. زه فکر کوم فرمان صافی به بهتر وای چې دلته د شرف الدین اشرف په ځای باندې لوبډلې ته اخیستل شوی وای او د فرید ملک په ځای باندې مونږ کولای شو چې یو بل فاست بالر او یا مد اقل یو بل فینیشر مونږ لوبډلې ته راوستی وای چې اجاز فکر کوم ډیر ښه به چې د لوبډلې سره یو ځای وای. نو په ټوله کې زه فکر کوم خدي چې یو شمیر لوبغاړي چې هغوی پرفارمنس نه لرلو، هغوی نه ځلیدل، نو هغوی له لوبډلې کې نول شوي او په ځای ځوان لوبغاړي راوستل شوي. خو بیا هم یو پوښتنه چې هغه به ډیرو مینوالو سره وي، هغه به دا وي چې له دغو 14 لوبغاړو به پلینګ 11 یا 11 کسي سکواډ چې انتخابېږي، نو په هغه کې به ډیرې تمې دا وي چې هغه ځوان لوبغاړي په ځانګړې توګه وفي الله ترخیل چې لوبډلې ته راغلی هغه ته ډیر چانس ورکړي شي چې هغه بیټینګ وکړي د افغانستان لپاره. درویش رسولی ته باید موقع ورکړل شي، اسحاق هم که وازمایل شي خبري په ځانګړې توګه زمونږ فاست بالران چې دي زما نظر دا ده چې تر فرید باید مونږ کوشش دا وي چې بشیر او عبد الله احمدزی ډیر ولوبو او کوشش وکړو چې هغه دغه ته خپل تجربه پخې کې او کله چې بیا نړیوال جام لوبو ته زو نورو سیالیو ته زو هغه وخت پورې باز مونږ د فاست بالران چې هغه به پورا چمتو او آماده وي. نو په ټوله کې د ورځنیو لوبو سکواډ ډیر ښه ده او د شلوریزو سیالیو په سکواډ کې نور هم خواله راتلای شوی. خو په هر حال اوس چې انتخاب شوی باید کپتان او روزونکو کوشش وکړي چې تر ډیره حد پورې ځوانانو ته چانس ورکړي، ځکه دا دوه اړخیزه سیریز ده او د نورسته بیا درې اړخیزه سیریز هم د افغانستان، پاکستان او سریلانکا ترمنځ ده. هغه نورسته نور سیالي هم لرونو دوامدار توګه باندې دغه ځوانان چې وسخستل شوی دوی باید مسلسل ډول باندې ولوبول شي سو دوی راتلونکو غټو ایونټونو ته لا ډیر ښه آماده او چمتو شي. نو ډیر مننه تاسو نه چې موږ په سوشل میډیا کې ساري